ښاغلی خرم هم په بحث کې موږ سره میلمه دی او راورسېد. ښاغلی خرم ستړي مه شئ. ښاغلی خرم یو پوښتنه چې څومره د سولې په تړاو تېرې شوې ناستې او په راتلونکي د تاشکند ناسته چې کېدای شي په د یو میاشت په دننه کې ترسره شي او د کابل د پروسې ناسته چې کېدای شي څو ورځې بعد په کابل کې ترسره شي، واقعا دغه ناستې څه ډول ارزوئ؟ دا ناستې او تېرې ناستې د دوی دواړو فرق به څه وي؟ ځکه چې افغان حکومت او امریکا په کابل کې د طالبانو د خونړیو بریدونو وروسته وویلې چې موږ له طالبانو سره نور نه غږیږو او د سولې لار پرې تړو. واقعا له هغې وروسته بیا د سولې داسې ناستې د دوی او د تېرو ناستو توپیر به په څه کې وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صافی صاحب زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ستاسو قدرمن میلمه او د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له شکه پرته په افغانستان کې که چیرې یو وړکی ټولګی هم ټول سي او د سولې دپاره کار کوي او د دوی د سولې هیله ولري په رښتینې توګه، بې له شکه پرته چې په افغانستان کې به د سولې دپاره د ټیکاو دپاره همدارنګه د ښه راتلونکي دپاره د افغانانو د خوندیتوب دپاره یو مثبته لاسته راوړنه ولري او دا د افغانانو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره یو هیله بښونکی خبر ده. خو که چیرې موږ تیرو ناستو ته وګورو هغه له د نویو ناستو سره پرتله کړو، همدارنګه د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر تګ عربستان ته وګورو او ویې څېړو، دغه هغه څه په نښه کوي چې موږ او تاسې په دولت باندې او د سولې په غوښتو باندې او د سولې په بحث باندې تر یوه جهه بې باوره کوي باوري کوي. ځکه نه تاسو فکر وکړئ د قطر دفتر که څه هم د سولې په برخه کې کومه مثبته لاسته راوړنه تر نن پورې نه درلوده، خو بیا هم یو مشخص ادرس موجود و چې موږ کولی سوی له مخالفینو سره د هغه په ادرس له لارې وغږیږو او د سولې خبرې ورسره مخکې سو. خو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر عربستان ته ځي او د امریکا او د عربستان لکه څنګه چې امریکا او عربستان او د قطر دفتر د په وړاندې یو جدا بلاک ده، غواړي چې هغه دفتر وتړي او د سولې خبرې صرف په جګړه پورې محدودې کړي. ګورئ که موږ فکر وکړو سوله په جګړه باندې هیڅ کله نه راځي او د امریکا نوې ستراتیژي که موږ تاسې ورته وګورو دغه کې سولې ته ځای نه ده ورکړل سوی او د ستراتیژي چې موږ تاسې وګورو دغه حالات وګورو د ملک او ورځ تر بلې د ملکي خلکو وژنې وګورو، هیڅ کله امریکایانو ځای د دې سولې دپاره ځای نه ده پرېښی. او همدارنګه موږ تاسې د طالبانو دریځ وګورو د امریکایانو په وړاندې چې د امریکایانو وتل دي یا د هغو د وتلو دپاره یو لنډ مهاله مهالویش ټاکل دي، دغه هغه مسایل دي چې موږ تاسې هیلې د سولې په وړاندې زیانمنې کوي. ښاغلی خرم ستاسو په نظر واقعا افغان حکومت د تېرو ناستو په څېر لکه لاسته راوړنې چې نه وې او دا ناستې تاسې هم داسې معاصرې نه بولئ او یو بهانه ده د سولې په نوم، خو مګر د سولې د خفه کولو لپاره بل دریځ چې تاسو د حنیف اتمر تګ وښوده او د قطر دفتر د تړلو مسله مې یاده کړه، واقعا د سولې ناستې اصلا د سولې لپاره کار کول نه دي؟ ګورئ که موږ تاسې وګورو سوله هغه وخت راځي چې دواړه جهتونه په خپل دریځ کې تر یوه اندازې پورې نرمیت وښیي. که موږ تاسې وګورو د امریکا له نوې ستراتیژي سره چې د افغانستان حکومت هم د هغې ستراتیژي جز ده، ورته وګورو د امریکا د نوې ستراتیژي دومره پیچلې ده د افغانستان دپاره چې یوازې جګړې ته پکې واک ورکړل سوی، یوازې جنګ ته واک ورکړل سوی دی، سولې دپاره هېڅ ځای نه ده ورکړل سوی. تاسې وګورئ د بلاک واټر بنسټ ایښودونکی په افغانستان کې د امریکا په مټ باندې دلته پیشنهاد کوي چې د افغانستان د معدنونو ساتنه د ما ته وسپارل شي. زه د افغانستان معدن ساتم، افغانان د افغانستان ولس طالبان هر څوک چې وي، هر افغان چې وي، هر آزاد افغان چې وي، هیڅ کله امریکایانو بلاک واټر د ډلو ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوي
چې د دوی خاوره، د دوی معدنیات او د دوی ملي شتمنۍ د بل چا په واک کې وي. ډېره مننه. دغه ټول هغه څه دي چې نن زموږ په هېواد کې جګړه ورځ تر بلې یعنې دا هغه څه دي چې ستاسو په وینا چې د جګړې زیری راکوي، د جګړې دوام. ډېره مننه. د جګړې دوام په معنا ده. ډېره مننه. ښاغلی ډاکټر نجربي، واقعا ولې افغان حکومت پس دریځ لري د سولې په برخه کې؟ ښاغلي خرم ورته اشاره وکړه، یوې خوا دلته د سولې ناستې را روانې دي او د سولې غږ پکې اوچتېږي، بل خوا د هېواد د امنیت مشاور ځي بهرنیو هېوادونو په خاص توګه عربستان ته، غواړي چې د قطر دفتر چې تر ډېره سیاسیون په دې ان دي چې هغه یو ادرس دی د خبرو د طالبانو سره، هغه هم وتړي. واقعا د دې لاسته راوړنه به څه وي او ولې افغان حکومت غواړي د سولې هغه دروازې وتړي؟ اصلا دوست عزیز به همگان معلوم و هویداست، پنهان و مجهول نیست، آشکاراست، عیان است، بیان است. جنگ و تداوم جنگ علل و عوامل بیرونی دارد. جنگ های نوبتی و نیابتی به اراده و خواست بیگانگان در افغانستان تعمیل شده بود، تعمیل میشه و تعمیل خواهند گردید. این یک حقیقت انکارناپذیر است که در مسائل تشکیل نظام دولتی و کشورمداری افغانستان اراده بیگانگان چندین دهه است که این زیدخل بوده و زیدخل است. اگر ما در امی نظام موضوع بحث خود در میراق بسازیم، واقعا ما شما دیدیم که پروسه بیگانگان به خصوص امریکا نقش سازنده و کارنده ای داشت. من فکر نمیکنم که بدون خواست و اراده و نظر بیگانگان به خصوص امریکایی ها در افغانستان کدام حرکتی به وجود بیاید، اگر حرکت صلح آمیز باشد و یا جنگ آمیز باشد. تمام به اراده از این است. اصلا جنگ و صلح دو کلمه متضاد است، به این معنی که علل اساسی که ما در قبال صلح حرکت میکنیم پیدا کردن علل جنگ است که تا ما علل جنگ پیدا کنیم، در دفع و طرد و رد از عمل بکنیم، ما میتونیم که صلح را برمیان بریم. امروز جنگ در سطح جهان، اول جنگ دینی است، دوم جنگ اقتصادی است، سوم جنگ سیاسی است، چهارم جنگ کلتوری فرهنگی است. به نظر شما آقای نجربی واقعا جنگ افغانستان از کدام منشأ برخوردار است؟ دینی، اقتصادی یا سیاسی؟ اول جنگ دینی است. ما در منابع بیرونی و خارجی در فرانسه و در بعض کشورها یاد کردیم که جنگ در افغانستان اصلا نهاد بنیاد دینی دارد. چرا در کشورهای مختلفه کشورهای اسلامی جنگ وجود داره، در کشورهای غیر اسلامی اول جنگ نیست، اگر از بسیار کم. اول جنگ دین است، جنگ دینی است، دوم جنگ اقتصادی است، سوم جنگ سیاسی و چهارم جنگ کلتوری و فرهنگی. جنگ افغانستان آقای نجربی، یک چیزی که شما اشاره کردین، واقعا طالبا هم امی سخن میگه و میگوید که جنگ افغانستان جنگ عقیدوی و دینی است و کشورهای به گفته از اونا کشورهای کفری که به نام صلح آمدن واقعا میخواه افغانها را در بین خود در جنگ یا در بی‌اتفاقی بیاندازد و میخواه اهداف خود را که بین بردن مسلمان ها و کلتور مسلمان است اونا را پیاده کنه. واقعا این حقیقت است که افغانستان در طول تاریخ نشان داد که مرکز اساسی اراده تصمیم گیری دین و دیانت افغانستان بوده و افغانستان است. مردم افغانستان بودند که با داشتن دیانت اساسی خیش در مقابل مغایرت ها، مخالفت ها و حرکات غیر عمل کردند، در مقابل بیگانگان عمل کردند، در مقابل آن جهانی که میخواستند اراده مردم افغانستان از اصولیت پرنسیب دین تغییر بدن، در مقابله کردند که جهاد وظیفه خود ساختن و جهاد را پیشروی قرار دادند و در گذشته هم اجداد پدران مردم افغانستان هم با حرکت‌های جهادی خیش در مقابل جهان کفریت مقابله کرده بود. دلیل در اینجا است که چرا این جنگ در کشورهای اسلامی است، چرا در کشورهای غیر اسلامی نیست؟ در کشورهای اسلامی جنگ نیست، اگر از بسیار کم است. پس اساساً بنیاد اینجا وانمود می‌سازد که اصلا جنگ دین است. واقعا آقای نجابی، کسایی که به حیث یک
رئیس جمهور کشور اسلامی خود را بعد از آمدن خارجی ها در کشور اسلامی یا به زیر تسلط از اونا رئیس جمهور مسلمان معرفی میکنه و خدمت و سخن اول خدمت به مردم و دینش است. واقعا یک چیزی است که به زیر بوریا آب تیر کردن است. اصلا هم اولاد آدم و افراد بشر هستیم. مراودات زندگی انسانی و زندگی بشری را با هم دیگر با داشته باشیم، مگر در تفکیک مسائل حرکت فکری و ذکری و دینی از هر کدام مشخصه خاص خود داشتیم داریم و باید داشته باشیم. ولی در اینجا سوال در اینجاست که چرا جهان کفریت میکوشد که در افغانستان ارادی خود داشته باشد؟ به خاطر که مردم افغانستان با داشتن دیانتشاری و داشتن عقیده اساسی اسلامی خود تانست که مرکز اساسی حرکت اسلامی را برملا داشته باشد و جهان کفریت در این حراس هستند که اگر یک جهان با قدرت تحت اراده و تحت کارگردانی و حرکت دیری و سازماندهی مردم افغانستان و مردم دیانتشار افغانستان ایجاد شود، امکان داره که یک قدرت سوم که قدرت جهان اسلام است در سرتاسر جهان اینا با وجود برن. از این ترس احراز بودن که همیشه کوشش کردن که خارجیان در افغانستان به عناوین مختلف جنگ متداوم دامدار داشته باشند و جنگ در افغانستان است و از طریق افغانستان در سایر نقاط کشورهای اسلامی میخواهند که جنگ را ادامه داشته باشند و تداوم جنگ ادامگی خود را ادامه دهند. کله خورم ښاغلي ډاکټر صاحب ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه. د افغانستان جګړه تر ډېره دیني جګړه بلل کېږي او هغه کسان چې د مقابل کې جګړه کوي واقعا له خپل دیني شاعر بیا دفاع کوي. بل خواته د افغانستان همدغه کسان چې د بهرنیانو په مقابل کې جګړې کړي دي، استقلالیت ترلاسه کړی دی، پخوا یې لکه انګریزانو سره هغوی نه مخکې نورو هیوادونو سره، همدغه مسلمانانو واقعا هغوی په تاریخو کې د مجاهدینو او واقعي افغانانو په توګه شمارل شوي او کسان چې د بهرنیو هیوادونو یرغلګرو یا د نورو بیګانه هیوادونو ملاتړ په افغانستان کړی، هغوی اوس په لاسپوڅو غلامو او اجیرو حکومتونو او عسکران یې په غلامۍ تورندي په تاریخونو کې. اوس که داسې وانګیرو واقعا د افغانستان جګړه دیني ده او د افغانستان ستونزه چې بهرنیو هیوادونو یا جګړه یې توده کړې ده په دې بهانه غواړي چې د ځای کې داسې یو ملت وځپي چې د بهرنیانو په ضد دي او دوی نه غواړي چې خپلو پلانونو ته پرېږدي. واقعا داسې یو حرکت دا بولئ دغه جګړه د بهرنیانو لخوا توده شوې بولئ، غواړي چې خپل افغان ملت او هغه کسان چې د بهرنیانو په ضد او خپلواکي احساس یا احساسات لري او خپل ضمیرونه نه خرڅوي، واقعا دا د هغه کسانو د لمنځه وړو لپاره جګړه ده که بل څه ده؟ که چیرې موږ تاسې د افغانانو تیر تاریخ ته وګورو، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانانو جګړه له انګریزانو سره، روسانو سره او د افغانانو لخوا له انګریز، روس او له هغه نه وړاندې استقلالیت اخیستل، دغو یرغل په افغانستان کې او د اوسني یرغل ته وګورو، کټ مټ د امریکا یرغل، د انګریز یرغل، د روس یرغل ته ورته اشغال ده او د افغانستان خاوره له شکه پرته اشغال شوې د امریکایانو لخوا. او دا خاوره ځکه د محارب کافر دنده یوازې محاربه وي، یوازې جګړه وي، یوازې د مسلمان یو اسلامي هیواد یا اسلامي ښار ته محارب د کفري ډلې محارب اسکر چې داخليږي، هدف یوازې په خاوره، په سیمه یا په هیواد کې یا په ښار کې د دوی جګړه کول وي او د مسلمانانو قتلول وي او د هغو له منځه وړل وي. له شکه پرته د ځان دفاع هر مسلمان ته دا اسلام ورته د ځان دفاع فرض ګرځولې ده او په دې شرایطو کې اسلام امر کړی ده چې تاسې جهاد وکړئ د ظلم په مقابل کې. او څوک چې د ظالم سره مرسته کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته فمن اعن الظالم سلطه الله علیه، هر هغه څوک چې د ظالم سره کومک کوي، مرسته کوي، الله پاک به دا ظالم یو ورځ په هغه مرسته کوونکي باندې مسلطوي او هغه مرسته کوونکی به هم سره ذلیله کیږي. د افغانستان جګړه، په افغانستان کې جګړه له شکه پرته چې دلته په افغانانو باندې تحمیل شوې ده او د افغانستان جګړه په افغانانو باندې یو تفل شوې جګړه ده. هغه ځکه
د طالبانو په حکومت کې ټولې نړۍ له طالبانو سره ډیپلوماټیکي اړیکې تړلې وې، ویزا نه ورکول کېده، هیڅ افغان بهر هیواد ته نه سوی تللی. مګر په امریکا کې داسې بریدونه وکړله چې د امریکا ویزا یې په لاس درلودله او هغه له بل هیواد نه تللي وو، د افغانستان له ادرس نه هم نه ورغلي، افغانان هم نه وو، هلته یې حملې وکړلې، امریکایان یا له منځه یې وړل یا یې نه وړل، خو ګران په دې کې افغانان سوله. همدغه د دې یو له وړاندې نه طرحه سوی سیستم او یو طرحه سوې جګړه وه چې په افغانانو باندې وتپل سوله او تر څو افغانستان اشغال کا او افغانستان ونیسي. که چیرې موږ او تاسې د افغانستان وړاندې ته وګورو، اول به کله چې امریکایانو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژانده، امریکایانو یوازینۍ غوښتنه دا وه چې تاسې باید تریاکو کرکیله بنده کړي. ډېره مننه ښاغلی خرم. لنډه دمه اخلو، لنډه دمه اخلو، پس بیا راګرځو په خبر دوام ته. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، پس د دمې خپرونه دوام لري، ملتیا مو کړئ.